نیمه نیمه شپه کې مې را یاد شي، نیمه نیمه شپه کې مې را یاد شي او مونځ کې په سجده کې مې را یاد شي، نیمه نیمه شپه کې مې را یاد شي او مونځ کې په سجده کې مې را یاد شي او هلته یو جینۍ په چا مینه وه، داسې یو کیسه کې مې را یاد شي. تن مې د هجران په لمبو اوسیږي، تن مې د هجران په لمبو اوسیږي، تک کڼه غرمه کې مې را یاد شي. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات مې قبول کړئ. زه یم ستاسو ګران ملګری ادریس جمال او په خپل چینل کې نن موږ سره ګران او خوږ دروند میلمه د نیلاب پښتو ادبي جرګې ستر سکرټر دی او د غلډیر سیدآباد سره تعلق ساتي. راځئ ګرانو مینوالو چې د اجاز خوشحال صاحب نه یو څو کلامونه واورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب څنګه حال دی؟ دعاګانې شکر الحمدلله، تاسو ښه یې؟ صحت برابر؟ الحمدلله ستاسو دعاګانې دي. ګران مینوال چې کوم دی ستاسو د کلام په انتظار دي او تاسو ورته ښه خوندور او ښکلي کلامونه واوروئ. مننه ورور، د ټول ناول خو تاسو ته دلته په راتګ باندې د زړه له کومې هرکلی ویم او خپلو مینوالو ته هم په جولو جولو سلامونه وړاندې کوم. ما سره خپل یو دوه مات ګوډ غزل شته دی، هیله لرم چې ستاسو او زما د مینوالو د مننې وړ وګرځي. دا یو غزل د هغې مطلع ده د لنډ بحر دی. ادریس جمال صاحب موږ خو دونه ښه شاعران نه یو، خو بیا هم بهرحال یو هڅه هم کړې ده، نو مینوالو ته یې ډالۍ کوم. راغې انسان دوه په دوه، راغې انسان دوه په دوه، جوړ شو جهان دوه په دوه. ډېر ښکلی. راغې انسان دوه په دوه، جوړ شو جهان دوه په دوه، او هر سړي که پرېښودو، هر سړي که پرېښودو، هر سړي که پرېښودو، زه به قربان دوه په دوه. ډېر ښکلی، دا بیا ووایي. هر سړي که پرېښودو، زه به قربان دوه په دوه، او ګټه دې د ټولو وي، ګټه دې د ټولو وي، ګټه دې د ټولو وي، وړو به تاوان دوه په دوه. واه واه هغه شپه د غار، واه 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 هغه شپه د غار، و چې یاران دوه په دوه. ډېر ښکلی، دا شعر بیا ووایي. واه واه هغه شپه د غار، و چې یاران دوه په دوه، او هر زیارت زیارت لبه، هر زیارت زیارت لبه، هر زیارت زیارت لبه، او به روان دوه په دوه، او ځان ځان له مشکل ژوندون، ځان ځان له مشکل ژوندون، هیڅ نه دی ګران دوه په دوه، او تش پکړو یو بل ته زړه، تش پکړو یو بل، تش پکړو یو بل ته زړه، زه او جانان دوه په دوه. مننه جی. تش پکړو یو بل ته زړه، زه او جانان دوه په دوه، او زړه کې استوګن مې وی، زړه کې استوګن مې وی، ته او ارمان دوه په دوه، او ای اجازه خوند کوي، ای اجازه، ای اجازه خوند کوي، شپه د باران دوه په دوه. مننه جی. دا یو بل چې مات ګوډ غزل به راسره وي. د غزل مطلب دا چې پورې اورې مې بهر د زړه نه وځي، پورې اورې مې بهر د زړه نه وځي، لکه هغه ښایسته نظر د زړه نه وځي، او خیرې هسې مې د شونډو په سر راشي، خیرې هسې مې د شونډو په سر، خیرې هسې مې د شونډو په سر راشي، خو دعا مې برابر د زړه نه وځي، او په دې راز مې د محل خاونده پوی کړه، په دې راز مې د محل خاونده پوی کړه، په دې راز مې د محل خاونده پوی کړه، ستاسو څنګه دا نهر د زړه نه وځي. ډېر ښکلی، زبردست. او هغه مینه اډو مینه پاتې نشي، هغه مینه اډو مینه پاتې نشي، هغه مینه اډو مینه پاتې نشي چې په یو بلې باور د زړه نه وځي. ډېر ښکلی. او بیا خو ژوند داسې د مړو په مثال شي، بیا خو ژوند داسې د مړو په مثال، بیا خو ژوند هسې د مړو په مثال شي چې چنار منګی ګودر د زړه نه وځي. ډېر ښکلی، دا شعر بیا ووایي. بیا خو ژوند هسې د مړو په مثال شي چې چنار منګی ګودر د زړه نه وځي، او ستا خبرې مې اکثر په زړګي لیکتي، ستا خبرې مې اکثر په زړګي لیکتي، ستا خبرې مې اکثر د زړه نه وځي. ډېر ښکلی. او ښکلي څنګه په هنر زړه ته کوزېږي، ښکلي څنګه په هنر، ښکلي څنګه چې په هنر زړه ته کوزېږي، داسې څنګه به په هنر د زړه نه وځي. ډېر ښکلی، زبردست. او د مومن دیر باجوړ په غم غمجن یم، د مومن دیر باجوړ په غم غمجن یم، خو په خدای که مې خیبر د زړه نه وځي. ډېر ښکلی، زبردست. او د مردان مینې اجازه داسې خپل کړې، د مردان
مینې اجازه داسې خپل کړي اوس ترې ورو ورو پېښور د زړه نه وځي. ډېر ښکلی زبردست. مننه جي. اجاز خوشحال صاحب ستاسو ډېره مننه چې تاسو موږ له خپل قیمتي وخت نه یو څو لمحې راکړې. ګرانو مینوالو دا موږ سره اجاز خوشحال چې د نیلا پښتو ادبي جرګې ستر سکرټر دی او د غلډیر سید آباد سره تعلق ساتي. ډېر ښکلی لیک کوي، زړه پورې غزل لیکي او امید دره به کوو چې بیا به هم اجاز خوشحال صاحب موږ سره په خپل چینل کې یو پیره بیا شرکت کوي. زه یم ستاسو کوربه ادریس جمال، موږ له اجازت راکوي. شپه مو بخیر، ورځ مو روښانه. د لوی الله په امان.